چې حدیث مبارک کې راځي څوک چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ځل درود وایي کنه الله تبارک وتعالی په لزل رحمتونه را لېږي. څه معنا؟ ته دلته په نبی علیه السلام یو ځل درود وایه، الله دې په اسمان کې د فرشتو په مجلس کې لزل یاد کړي. لزله هلته ستا نوم لزله واغستی شي. دا ګران کار دی. او یو روایت کې راځي، حدیث مبارک کې راځي وی دا درود زیات وای زیات وای. ولې؟ وی څوک چې درود زیات وای کنه الله تبارک وتعالی به د دنه د رزق تنگسیا ختمه کی. څه به ختمه کی؟ د رزق تنگسیا به ختمه کی. الله تبارک وتعالی به د هر غم نه بیغمه کی، د هر غم نه بیغمه کی. الله تبارک وتعالی به کړي ګناونه معاف کی. او الله تبارک وتعالی به د روزي د داسې ځای نه ورکړي چې د په وهمه په ګمان کې نه وي. چې څوک سوای زیات درود وای، یعنی دنیوي او اخروی فائدې دي. دنیوي او اخروی فائدې.